سلامونه په خیرونه خلکانو په خیر راغلی د منګه پودکاسټ ته. زه یم مینا او د ما سره ناسته ده سلمى غلام منګه پودکاسټ ته څوک دی ماما ده دا منګه نه پر یاد وځي او دا ځکه مې دوباره مې تکرار کړله. منګه دواړه تاسو ته ریښتونې د جرمونو کیسې چې رښتیا تېرې شوي دي، نږدې وخت کې یا لرې وخت کې تېرې شوي دي، هغه منګه تاسو ته کوو په پښتو ژبه باندې. او دا د پښتو ژبې اولین پودکاسټ دی چې داسې د جنایتي جرمونو کیسې ورکې کېږي او خبرې ورکې کېږي. نو منګه بیا تاسو ته نن بیا هم درته یو ښایسته کیسه راوړې ده. ښایسته نه ده، ډېره بده کیسه ده، خو منګه درته راوړې ده او درته یې کوو. نو سلما ګلې ته دغه یې و دې نه مخکې خو منګه غوښتل چې یو بله کټګوري د منګه په پودکاسټ کې ور اضافه کړو که نه. منګه نن چیرته ډونر دکان کې ناست وو او منګه ویله وی نوی آیډي لرو هغه کټګوري به د دې شي چې منګه تاسو ته د یو شي باره کې 2 دقیقې یا 3 معلومات دقیقې درکو آفرین خو اضافي ته چې دا معلومات کیسې درکړه. وکې ولاکه یوه یا دوه یا درې ډکې به وشي دینه اوه به خیر لنډ وبه زه به هم ځان عادت کړم چې کیسه په لنډ شکل باندې تکرار کړم که زه نه. به ټول کټ کوم دا ماله پته ده بل دغه کې هم ګوره موږ نه ډېره کیسه پاتې وه. خدای پاماني هم نه وه کړې خو زه غلطي تا په ښه اوکې غغل دا یا اوس جنګ کور کې به کوو او چای تا ځان له چای به زه ځان له واچوم، تا خو ځان له اچولی دی. دې خبرو مرکو سره چې چای نه وي بیا خوند نه کوي. حجره کې چې کینو سالون کې چې ناست وې کیسې مرکې کوي نو بس بیا ښایسته چای باید دم وي. اوس زما مخې ته روټ هم ایښی، سیمیان هم ایښي دي ترخه، زما سیمیان خوښیږي او شین چای هم اوس راته ایښی دی منګه ته. نو دواړه یې چې کوم او تاسو سره به کیسې مرکې هم کوو. نو تاسو ما آماده کړئ. نن معلومات ما لکه د دغه باره کې هغه د ټیټانیک کشتۍ باره کې ته معلومات لرې؟ ټیټانیک نه خبره یې؟ فیلم یاد پرېږده ای هغه فیلم چې لیدلی دی د رومیو فلم یې درته او نه نه یادو. رومیو هم د لیوناردو ډي کاپریو د هغه فلم فیلم وړکي نوم درته یې ایزده دی او کشتۍ هی باره کې معلومات نشته؟ څونه ښایسته هلک و دې وختونو کې ښه ټیک مې یاد و هغه کشتۍ هغه فلم خو د خپله هغه کشتۍ چې ډوبه شوې وه که نه په 1912 کال کې هغه کشتۍ ډوبه شوې وه. نو هغې په سلسله باندې دا فلم هم بیا جوړ کړلو. نو هغه کشتۍ خو په سمندر کې ډیره زیاته لاندې ډوبه پرته ده که نه، ډیره جوره تقریبا 4000 متره لاندې پرته ده. 4000 متره یعنی 4 کیلومتره لاندې پرته ده. او اوس د تقریبا یوه نیمه هفته مخکې یو ټیم مشوره وکړله چې 15 نفره یو تحت البحري جوړه کړي، اوبوټ جوړه کړې وه. هغې کې 15 نفره 2 میلیاردران وو پکې، یعنی پیسه داره خلک وو پکې. یو نفر پکې خپل زوی هم وړی و، 19 کلن زوی. یو د همدغې کشتۍ چا خبره ډرایور و چې کشته دا تحت البحري چلوله سی او و، او د فیرما یو بل سړی و چې د شیانو باره کې معلومات لرلو لکه ساینس پوه غوندې و. نو دوی ټولو 15 نفرو مشوره وکړله چې موږ لاندې د کشتۍ ته ورځو او دا ګورو، د ټایټانیک کشتۍ ته ورکوزیږو، 4000 متره لاندې اوبو ته ورټیټیږو دا تحت هی البحري. نو د هغې کشتۍ نه بس تحت البحري چې لاندې ښکته شوې ده، تحت البحري یو وخت کې دغه یې قطع شولو، رابطه یې د پاس کشتۍ سره، پاس ورته یو کشتۍ بله ولاړه وه که نه، دا یې لاندې ښکته کړله، دې سره د پاس کشتۍ سره رابطه یې قطع شوله. صرف دوفونک باندې خبرې کول یا و شي باندې ځکه په اوبو کې خو داسې دی چې د 200 متره تنه تر 200 مترو پورې په سمندر باندې 200 متره لاندې ژورې تا ته د اوبو د لمر رڼا لږه راځي، لمر رڼا ښایدل کېږي. او د 200 متره نه چې نوره لاندې څې هغه د حد نه ډېره تیاره ده. او 4000 مترو کې هېڅ شی لکه هغوی موږ چې هم نه ویني نه هېڅ شی وینې او نه دغه صوتي دغه کار کوي، دا شال ویلن چې دي که نه دا هم کار نه کوي. یې ځکه چې هغه د اوبو حجم دغه یې ډېر زیات دی، دشت دی که نه، درندې دي اوبه، نو ځکه هېڅ شی هم کار نه کوي، فشار یې ډېر دی چې
اوس موږ چې خو خبرې بیا خو کوو هغو سره کم لاندې تلله، بیا خو هغه هم کشتۍ بې ماته شوې وي ځکه چې دونه دروند دی. همدغه کار شوی دی. هغه 4000 متره لاندې کې فشار د حد نه ډیر دی. هغه کشتۍ بیخي سره چاودېدلې ده لکه چې خپیته شوې ده چاودېدلې غوندې ده که نه. نو وایي! دا هغې د نه مخکې ټسټ یې نه و کړی چې یو بل څوک یا یو تشه کې دغه شی و دا اوس تر ټولو غټ کریټیک دی لکه انتقاد ورباندې نیول کېږي ځکه دوی ته هغه اصلي ټیمونه چې و که نه دوی خو داسې لکه سرګرمي وه دوی داسې علمي دغه نه کولو دوی وی چې خپله لکه خوښه چې دي که نه چې اوس هغه ښه ایلون ماسک چې وی چې توریزم زمونږ ښه داسې یو شی کولو دوی دوی ته خبرداری ورکول شوی و چې دا کشتۍ دا تحت البحریان ډېرې نه دي ټیسټ شوي دا کافي اندازه باندې نه ده ټیسټ شوي چې 4000 متره ټیټو ته لاړ شي. دوی بیا هم وی اهم. چې کېدلی شي چې شی به نه خو کېږي. لاړ و څوک؟ و څوک لاړل څنګه؟ مخکې نه خو دې نه مخکې نه خو څوک بیا پرې لاړ و. خو دغه تحت البحري چې کومه وه دا نه وه ټیسټ شوې په دې کې څوک نه و لاړ دا داسې خو نوې مخکې وه. نه څوک لاندې لاړ و. مخکې نه لاړ وه مخکې نه یې د آه. عکاسي او شیونه شوي وو. نو وایي! هغه کشتۍ بس سره چاودېدلې ده دغه شوې ده او هغه ټوله لکه څوک عمله چې پکې وه هغه ټول مړه شوي دي. نو دې باره کې دغه چیرته دي؟ نوی کیس په پیدا شوي دي امریکا بډې؟ به د پاس لکه دا خلک چې ورپسې اوس ګرځي د څو مملکتونو د دې په دغه کې ځان یو ځای کړلو شریک یې کړلو چې دا را پیدا کړي دغه یې را پیدا کړه دا د کشتۍ ټوټې را پیدا کړلې او بیا یو څونه وخت همم. وروسته د امریکا هغه د ارمي دغه یې د سمندري ځواکونو مسؤلې وویلې چې د ډېرې ټوټې م را پیدا کړي دي او داسې ښکاري کورنیو ته یې تسلیت ورکړلو ویې چې ټول خلک لکه پکې مړه شوي دي کشتۍ چاودېدلې وایي ده د هغې ځای بیچارهګان. کې د هغې اوبو ځای کې نو دغه د دې کشتۍ باره کې دغه و دا ټیټانیک ته وې راغلي وو خلک بس خو ونه نه و رسېدل. رسېدلې لاندې. نه او 4000 متره که همم. خو حجم دغه ډیر دی که نه ژورې دي اوبه ډېرې زیاتې. یو ځای کې خو سمندر عین تقریبا 11,000 متره ټیټ دی او هغې نه لاندې هم څوک نه پوهېږي چې سره کمته چې 11,000 یو 11 کیلومتره یعنې ټیټ دی. اهم. ژورترینه نقطه یې ده که نه مریانن ګرابن ورته وایي. او چېرته چې مپس کې زه وګورم ګوګل مپس کې چېرته به ښار یارته؟ مریان ګرابن درته پاس ځای نه خو نه راښکاري ځکه هغه خو بیخي ټیټ دی خو په ګوګل میپس کې چې کله ګورئ که نه هغه اوبه چې وي که نه شنې اوبه راښکاري. هغه اهم. شنې اوبه چې کوم ځایانو کې چې ډېر تورې وي هغه جوړترینه ځایونه دي لکه هغې ځای کې اوبه وایي بیخي ډېرې دا موږ لا یو وخت کې موږ دغه وویلې پروفیسر پروفیسر. کوم ځای کې چې ډېرې اوبه دي که نه هغه تور راښکاري ځکه همم. هغې ځای کې د دغه ژور وي او حجم یې ډېر وي. بعضې ګوګل وایي میپس کې هم بیچارهګان. کېدلی شي دونه صحیح نه راښکاري بعضې نور میپس دي چې هغې کې به ډېر صحیح راښکاري چې اهم. اوبه تورې راښکاري هغه بعضې منطقې تکه تورې وي پکې. اهم. ښه موږ یې رښتیا دا تا خبرې رښتیا ده ما وی چې زه 2 دقیقې خبرې کوم دا خبرې اوس 10 دقیقو ته ووتلې. درته مې وویله که نه. او نو دغه وکړو موږ کیسه باندې شروع وکړو. او اوه! رښتیا very دې good. نه مخکې چې کیسه باندې شروع وکړو موږ خو غواړو دې کټګورۍ کې چې هره هفته هره دویمه هفته تاسو ته د یو نوي شي باره کې معلومات تیر کړو. نو تاسو چې هر یو شي باره کې معلومات غواړئ موږ له صرف په کمنټ کې ولیکئ چې زه غواړم دغه شي باره کې معلومات دغه کړم موږ تاسو له بیا هغې په دغه کې په ساده ژبه تاسو ته معلومات را پیدا کوو تاسو ورباندې پوه کوو. صرف کولی شئ موږ له کمنټ کې ولیکئ. زه درته کیسه اوس شروع کوم. کیسه اهم. بیا د موږ کیسه په امریکا کې نیویارک کې تېره شوې ده یا په او کوم ځای کې؟ زه فکر او کوم ټول جرمونه کې چې کېږي امریکا کې کېږي. تقریبا ډیری هو. اهم. نو ته اوس کیسې له غېږ ونیسه او زه به یې درته شروع کړم. موږ څو 23م د اوومې یعنې 23م د جولای 1991 کال ته یعنې تقریبا 32 کاله مخکې د نن نه 32 کاله مخکې اهم. یوه ډیره د اوړي ګرمه ورځ ده او ټکنده غرمه ده. 3 کارمندان د سړک په غاړه لګیا دي او کار کوي. امیر دونه تیز دی په سړک باندې لګیږي چې کله د اوړي غرمې چې ټکنده غرمې چې کله داسې مړ پړ وي د کارمندان هم کله غواړي د ونې سیوري ته ودرېږي کله هغه خپلې کراچیانې چې درولي هغې ته لاړ شي لږ اوبه وڅښي کله لږ یو بل سره کیسې وکړي یو سګرټ راواخلي وڅکوي. خو او کله کله یو موټر هم په دې سړک باندې تیریږي داسې ګوشه غوندې ځای دی.
2 نفره د دوی نه هلته لګیا وي، دمه کوي چې یو نفر ګوري د سړک نه دې خواته لاندې داسې سړک پاسه دی، غونډۍ باندې دی او داسې لاندې دا غونډۍ چې راښکته کېږي ونې دي، ونو سره بوټي موټي دي او هغې کې یو رقم ته ابي باکس غوندې داسې بکسه غوندې پرته ده. ایده سړي ورپام کېږي. نو دا سړی دغه نور کارمندان هم رڅي، دا بکس ګوري او چې دغه کوي بېرته هغوی ورنڅي. د دې سړي نوم جان ریزو دی. جان ریزو د سړک په غاړه باندې لکه شاوخواته موټرو ته ګوري، سړک نه تېرېږي او کوشش کوي د دې بوټو نه تېر شي که نه، چېرته چې دا بکس چې دی که نه داسې آبي او سپین رنګه بکس دی. او دې بکس ته ورګوري، لاندې پاس ځای نه دې بکس ته لاندې ګوري او غواړي چې لکه دغه یې کې چې دې کې به څه شی وي که نه، راوایخلي، راویباسي، داسې زړه نازړه غوندې دی. ورو ورو کوشش کوي چې ورکوز شي د پاس سړک نه، داسې لاندې چړۍ غوندې ده، بوټي موټي ایسته کوي او دا بکس چې دی داسې په ښکاره باندې نه دی پروت، داسې بوټو کې او لرګیو کې داسې ور پټ غوندې دی، چا خبره، ونو چا شیانو پکې کې. اچولی دی. و داسې چا پکې ورخطا کړی غوندې د داسې راښکاري که نه. نو اهم. ایده هغه نور ملګري چې کوم دي هغوی فکر کوي چې یاره چا نه به پاتې شوی یا به چا غلطۍ کې به ورنه خطا شوی یا به دغه یې ځکه إمم. سړک سر دی، هېڅوک هم دلته خو بني بشر نشته دی. خو إمم. دا چې کوم دی که نه، دا فکر کوي، دا وایي چې زه یې راوباسم، څه شی به وي پکې، دا داسې لکه کله کله چې سړک کې ګرځې هلته یو بوټ پروت وي، ته هم هېڅ فکر نه کوې زمړه یو چا به ویره شوې وي. آفرین، دا بس داسې یو د ده هم داسې یو کیسه ده. نو دا وایي چې زه دا بکس راخلمه چې څه شی وایي، لکه زړه ته دې یو شی ودرېږي. بس دا إمم. ورو ورو ورکوز شي، دغه شي، دا بکس راواخلي. بکس داسې لږ شانته دروند غوندې دی. نو د بیا مې زړه ته چې ونه ګرځېږي. وروسته به یې دا انټرویوانو کې وایي چې دا زما ژوند خرابترینه ورځ وه چې ما دا بکس ښه راواخیستلو، بکس کې ویلې شی مې را زر راواخیستل. کوه. ښه صبر وکړه که نه، داسې په اسانه یې درته ووایم. نو دا بکس راخلي، بکس هلته پاس کېدي، هغه نور دواړه هم لږ شانته رڅي، خو هغوی بېرته لکه دونه دلچسپي نه ښیي، بېرته ورنڅي او بکس د دې نه مخکې چې دا بکس خلاص کړي، لکه لږ ساعت ورته ګوري، ځکه دا بکس لږ نیمکښه غوندې هم دی که نه، لکه چې کوم اهم. حیوان چې کوشش کړی یا چا چې کوشش کړی چې خلاص یې کړي، دغه یې کړي. آی نو ښه. دا داسې یو رقم ته بوی غوندې ده ته راځي. داسې بوی لکه یو شی چې خرابه شوی غوندې وي. نو دا بیا هم داسې زړه ته یو شی نه درایي که نه، دغه خلاص اهم. کړي، بکس وروي، داسې سر یې ور خلاص کړي، په لاس باندې نه خلاصوي، بیلچه ورپسې راوړي، بیلچه باندې خلاص کړي. بیلچه باندې إمم. چې خلاص کړي، چې لکه داسې سرچپه غوندې کړي، چې ګوري چې د اول دا د کوکا کولا او د فانتا او د دې شیانو بوتلونه نه لږ راخطا شي، په هغه إمم. ټکنده دغه هغه ډېره زیاته ګرمي چې سړک سمسور وي که نه، او یو اهم. شی چې په سړک باندې ورخطا کړي داسې چې ټک غوندې وکړي، تاو راتاو شي هغه إمم. د کولا بوتل یا یو شی چې درنه خطا شي که نه. اهم. نو هغه په دې سره میر کې په سړک باندې، قیر سړک باندې دا کولا بوتلونه داسې ورخطا شي، لکه کولی شي بل طرف ته لاړ شي. نو دا بیا هم ورته ګوري، بېرته چې دا بکس داسې سرچپه نه لکه مخې راواړوي، چې وګوري چې په بکسه کې توره خلطه کې یو بل شی اخره کې ایښی دی. لکه بکس کې تنها کولا بوتلونه نه وو، اخره کې یو بل شی مې ایښی دی. نو دا بیا هم دې وخت کې هغه نور ورته وایي چې یاره پرېږده، څه کوې، دا بکس مه یې دغه کوه. دا بیا مې ودرېږي، یو ځلې به یې وګورم چې دې کې څه شی دی. نو طاقت یې نه کېږي. نو دا په بیلچه باندې دا خلطه خلاصوي. کله چې دا خلطه خلاصوي، دا ډایرکټ نور لکه هر څه پرېږدي، دغه کېږي، هغه نورو دواړو ته ورسي او پولیسو ته زنګ وهي. دستي پولیس سمدلاسه راځي او ګوري، لکه پولیس دا سړک بیخي بندوي، شاته مخې ته ټول دغه بندوي او ګوري. دغه له یو د نیویارک پولیس ډپارټمنټ دی که نه، لکه هغوی اهم. نور هم راغواړي، نور خلک هم د طب عدلي نه هم ښه خلک ولې؟ راغواړي. خبرې له خو غېږ ونیسه، ته خو ډېره وارخطا یې که نه. طب عدلي راغواړي خلک، او چې ځکه هغوی ټولې نښې نښانې هر څه باید دغه کړي. بکس کې پولیس هغه سخت پولیسان هم وروسته وایي چې موږ سر نه طاقت ونه شولو، چې موږ ډېر سخت حالتونه، سخت مړي، سخت دغه هم لیدلي دي، قتل و قتال او یو شی بل شی هم لیدلی دی که نه. خو دې دغه ته هغه سخت پولیسان هم چې ډېر تکړه زړور چې ځان له وایي،
هغه پولیسان هم دې شي ته طاقت نه کیدلو. بکس کې یو لکه کول باکس د یخولو بکس غوندې دی، لکه ما ټوله ورځ بکس وې، د کالیو بکس درته نه یادومه، داسې د یخولو بکسونه دي دې ځایونو کې، اروپا کې، امریکا کې څوک چې داسې میلې ته چې شي ته ځي داسې واړه غوندې بکسونه دي، موږ به بیا درته عکس او یا د هغې بکس عکسونه به هم درته واچوو په ټیک ټاک کې. نو هغه داسې ډېر واړه بکسونه د هغې کې سړی یخ اچوي او فانتا او اوبه او داسې شیونه پکې کیدي او ځان سره یا یې وړي چې غوښه. یا غوښه پکې اچوي چې خرابه نه شي، ماهي څوک چې باندې غواړي کباب وکړي، کورۍ باندې دغه وکړي که نه، لکه دلته خو دغه ډېر دی، امکانات ډېر دي، نو ځان سره یې وړي چې یخ پاتې شي. کیدلی شي هغلته په دغه کې هم وي، هغه په افغانستان کې به داسې غټ غټ ترموزونه دي، خو هماغه ترموز شکل غوندې بکس دی، خو صرف دا داسې چارکونجه غوندې بکس وي. نو هغې بکس اهم. کې یخونه او داسې شیونه اچوي، سړی غوښه دغه کوي. نو ځکه یې دغه 2 ملګري اوله کې فکر کوي چې یاره داسې بکسونه خو خلک ځان سره میلې ته وړي، یعنې چا نه به غوښه یا شیونه پکې پاتې شوي، خطا شوی به یا غوښه به خرابه شوې وي. او کلاب په غوښه شیونه پکې په وه؟ نه صبر وکړه، کاشکې غوښه تنه غوښه وای پکې. دې بکس کې پولیس راځي، ده خو دا خلطه خلاصه کړله، ده چې دا وکتل بس ده ډایرکټ پولیسو ته زنګ وویلو. نو پولیس دا بکس خلاصوي چې ګوري دې بکس کې یو وړوکی انسان د یو وړوکي ماشوم جسم پروت دی، د یو وړوکی ماشوم باډي پکې پرته ده. ما اوس درنه پوښتنه کوم جسم شی دی خو م. واه! نو هغه هم لکه داسې خو وړوکی هغه بکس او بکس خو وړوکی دی هلته بیخي وړوکې اندازه هغې کې خو باندې هېڅ شی هم نه ځایږي. یا تنه خو کلا لږ غوښه پکې ځایږي، او ماشوم او څرنګه دې د پکې پاسه ځایږي؟ لا کولا بوتلونه میخي وو. فول باډي و لایک سر یې مو هر شی و یا ټول تنال یو؟ و ټول ځان یې و. دا باډي په داسې حالت کې را پیدا کیږي چې د ماشوم د غاړې نه لکه ورمیږ نه یو خړ پړی تاو دی تر پښو پورې، یعنې داسې دی چې دا ماشوم چا په زوره باندې وی تړلی دی او په بکس کې ور چخپیت مم. کړی دی، په زوره یې ورننه باسلی دی. ښه. و نو دا ماشوم پیدا کېږي او داسې دا د خرابوالي دغه ځکه ما وویل چې جولای میاشت ده، یعنې ډېره ګرمه، ډېره زیاته ګرمي ده په افغانستان کې، اوی تقریبا د اسد میاشت راځي او فکر کومه د اسد میاشت ده، نو ډېره زیاته شدیده ګرمي ده. امریکا کې خو بیا تا ته خپله معلوم دی لکه لمر نورم تیز دی، ډېره ګرمي وي په اوړي کې. نو دا د دغه خرابېدلو کیسه دونه اوږده شوې ده چې دا ماشوم باډي دونه زړه خرابه مې شو اجیک شو. او ما چای مخې ته ایښی ده، شیانې مې ایښی ده بې معنی. د ماشوم باډي دونه مخې خرابه شوې ده چې مخې هېڅ پېژندل کېږي نه که نه، او دا ماشوم مهم. لکه په اول نظر کې اول دغه کې ډېره وړکۍ غوندې راښکاري. نو مهم. بالاخره ټول راځي او دا دلته اوس باید مطلق خلک ودرېږي چې دا نښه نښانې، شواهد او ثبوتونه او دا شیونه باید دوی ټول دغه کړي، څه ورته وایي سیف کړي که نه، لکه چې څوک ورسره ونه لګېږي، موټرونه یې بند کړه، دغه یې بند کړه، سړکونه بند شو، ورو ورو نیویارک هغه نورو پولیسو تاڼې چې دي هغوی ته احوالونه ورسېدل. د دې ماشومې مړی اخلي طب عدلي ته لیږي، طب عدلي ته دغه کوي چې معاینات یې وکړي که نه. نو اوس یې وړي طب عدلي ته، طب عدلي کې هغلته پوره معاینات کېږي. معایناتو کې سره معلومیږي چې دا د یوې جلکۍ جسم دی، د یو جلکۍ باډي ده، وجود دی. نو دا جلکۍ چې ده تقریبا وښایه د 3 نه تر 5 کالو پورې ده. اوس خپله فکر وکړه چې دا به څونه وه چې دا په دې بکس کې ځای شوې ده، د بیخي وړکۍ غوندې که نه. اوس چې فکر وکړم یا 3 یا 5 کالو ماشوم چې وګورم دا داسې یو بکس کې نه ځایږي، منه را کېدای شي سمه مړۍ کور کې یو شی نه راویر کړی چې وړکۍ پاتې شوې ده یا لیونۍ ده او وړکۍ پاتې شوې ده، نو په مایوبه همغه مطلب داسې دی، کېدای تا شي. مایوبیت مطلب دی. مایوبه یا. لیونۍ دې پورې ځکه دلته په جرمني کې مایوبینو ته لیونۍ ټکي استعمالوي، نو ځکه د هغې دا خبره وکړله. نو خو اوس سوال دلته دا دی چې دې مخ نه پېژندل کېږي او طب عدلي کې دا معلومیږي چې دې جلکۍ باندې د مرګ نه مخکې تجاوز شوی و، جنسي تیری ورباندې شوی و.
یو دا معلومیږي، بل دا معلومیږي چې دا دونه ډېر وخت نه مړه کېږي، نه ده دونه ډېر وخت نه ده شوې چې دا مړه شوې ده. دا ډېر که وشي کیسه 3 یې زه غواړم واورم. یا سخته کیسه ده، د کې امام ډېر ورسره دغه و، وی کوم وی نه کوم وی کوم وی نه کوم، بیا مې ویل اوکې دغه به یې کوو وبه یې کوو. نو نورم ودرېږه، نورم لږه شانتې سختېږي. پولیس Ja. وایي چې دا ډېر وخت نه کېږي مړه شوي، یعنې که ډېر شوی دا به یوه هفته وخت شوی چې مړه شوي. نو Mhm. اوس پولیس سوال دا دی ماشومان چې کله ورکېږي که نه، تا له تقریبا اندازه شته دی چې څونه ماشومان په جرمني کې ورکېږي یا په دنیا کې امریکا کې ریسکې امریکا کې څونه ورکېږي کال وښایه. 10,000 په امریکا کې که جرمني کې جرمني هغه کې؟ پولیسو له چې زنګ رسي چې یاره زما ماشوم ورک دی یا زما کېدای ماشوم شي ډېر وي ځکه هلیکاپټر مور او پلارګان هم شته که نه چې دلته چې هغه ماشومان داسې مور لس او پلار دقیقې ناوخته هم راشي کور ته راشي بیا زنګونه منګونه وایي. او 100,000 و تقریبا دونه دی خو 80,000 لکه په جرمني کې کال کې 80,000 لکه ټلیفونونه پولیسو سره ثبتېږي چې هغه ورته وایي چې هله ما ماشوم مې ماشوم ورک دی. ورک دی یا ماشوم مې ناوخته راغلی دغه دی، خو تقریبا 95 وښایه 98% دا کیسونه بیرته حل کېږي که نه، لکه څنګه چې تا ووایي چې ماشوم ډېر وارخطا مور و پلار وي او زنګ پولیسو ته وایي چې هله ماشوم مې لس دقیقې ناوخته دی او هغه بیرته راپیدا شي که نه مهم. دغه کېږي. امریکا کې تقریبا 4,50,000 اوکې غټ داسې ده. عوامل کېږي، یعنې ځکه امریکا خو بیخي ډېر غټ ځای دی که نه، خو مم. هغلته مې همدغسې دی چې ماشوم چې کله ورک شي ډېر زر بیرته هغه کیس سالف کېږي، راپیدا کېږي، ځکه ماشومان خو داسې دي چې هر څوک یې پېژني، یا کودکستان ته ځي یا مکتب ته ځي، که یو غټ نفر وي ووایي چې یاره 18 چې جګ وي خصوصا دې ممالکو کې کور نه وتښتېدو یا وایي که نه، نو پولیس هم درته وایي چې غټ نفر دی غټ انسان دی که نه، خپل ښه او بد باندې پوهېږي دغه کېږي یو څو ورځو پورې چې ورک وي یا دغه وي که نه دونه دغه، خو ماشوم په دغه کې که یو ساعت 2-3 ساعته نه پوهېږم څو دغه دی پولیس ډېر زر اکشن لکه ریاکشن ښکاره کوي که نه مهم. ماشوم دغه کېږي. بل ماشوم ډېر خلک پېژني، معلمانې وي هلته، کورنۍ کې هم شاوخواته خلک وي که نه، که مور و پلار یې ورسره بد چلند کوي نو خویندې ورونه یې یا خالاګانې یا ماماګان کاکاګان داسې خلک هم وي که نه چې هغوی بیا د ماشوم پوښتنه کولی شي وکړي دغه وکړي. مهم. نو اوس پولیس دې دغه کې هم دا شیانې چې وکتل چې ماشوم دی او د 3 نه تر 15 کال دی او ماشوم داسې د دغه نه چې بیا خو وکت کولی شي وګوري چې څوک مس شوی دی او هغې کې و ورپېټاکي. و خو کیسه دلته دغه دا شی دی دا د داسې سپانوي غوندې ده، اسپانیا د دغه نه خوا نه ده که نه امریکا کې و مهم. و امریکا کې. نو کیسه دلته دا ده پولیس ډېر خوشباوره دي چې دا به راپیدا شي مړی نفر خامخا چې پوښتنه وکړو دغه وکړو خامخا به ماشوم یو څوک پېژني یا به کودکستان ته لاړی یا مکتب ته یو چېرته ایسته د پولیس ټول نیویارک دغه کې چې دي ټول نیویارک دی نه چا خبرېږي، دوی مهم. د ماشوم باره کې معلومات ورکوي دغه ورکوي او په هر ځای کې نیویارک هره کوڅه کې د ماشوم باره کې معلومات دي خو دونه ډېره فایده نه کوي. بالاخره دوی داسې ولې؟ کوي د مخ هډوکي چې کوم دي ځکه د جلکۍ عکسونه نشته د جلکۍ پوښتنه هم څوک نه کوي چې څوک زنګ راووایي چې یاره ما ماشوم ورک مهم. شوی دی یا نشته دی دا هم څوک نه کوي که نه او د جلکۍ عکسونه نشته دی نو دوی هېڅ شي باندې هم نه پوهېږي چې څنګه دی. بالاخره دوی داسې کوي تخنیک خو اوس ډېر زیات مخې ته لاړ دی دا د مخ هډوکي چې څه رقم ته دي دوی وایي چې اوس مثلا ډېر سپانوي ماشومان هم هغې طرف ته ګوري که نه او وایي چې ښه داسې به راښکاره کېده داسې به راښکاره کېده یعنې دونه چې وچه وه په دې باکس کې چې ځایېدله دونه وړکی وجود یې و لکه په ورو ورو هغه کمپیوټر د ګرافیک او دغه په سلسله باندې ورو ورو یې د مخ ته داسې غوښه او دغه ورکوي لکه په کمپیوټر کې یو رقم عکس غوندې جوړوي دی مهم. عکس یې جوړوي زه هغه عکس و Phantomzeichnen هغه oder عکس ته وګوره Zeichen. چې ما تاته درلیږلی دی تا له څه رقم راښکاري Um, ماشومه مله اوږده داسې ډار والا غوندې راښکاري ja دا مې اوس نه ویله ځکه بېچارهګۍ ده خو اوږده ویښتانې دي لکه غټه پېزه یې ده لکه و غټه غوندې او نه فکرم خو داسې مکسیکاني یا چینایانو و غوندې سترګې دي و داسې مکسیکو غوندې راښکاري او داسې غاښونه یې هغه پاس غاښونه یې لکه خرګوش داسې آزاده دي وبخښه که چې نه داسې یا داسې چې ووایم خو
جرمني کې وایي چې Hasenzähne runter. و Das im لکه ښکاري او اوږده تور تور وېښتان یې دي. وېښتان دي. خو لکه رښتیا سړی ډارېږي د عکس نه. او داسې سترګې یې ننوتلې غوندې دي داسې داسې خصوصا دغه یو عکس کې داسې تورې تورې دي. خپه داسې مړه و کار ښکاري. بعضې ماشومان یې داسې ژوندي یي که نه په قواره کې خوشحالي ګوري، په قواره کې شوخي ګوري، داسې منډې رامنډې وهي لکه تازه. تا سترګې چې رپېدلې. او دا چې ده داسې قوارې نه داسې راښکاري چې دونه ښه خپه ژوند یې لرلو یا ښه ژوند یې نه یا لرلو یا لري. خفه یا وړکینتوب نه داسې ښه وړکینتوب ښه دغه یې نه لرلو که نه، ښه وخت یې نه دی تېر خو دا هم دې نه اوس سړی نه پوهېږي که نه، ځکه دا خو و کیدای شي خوشحاله ژوند یې لرلو او دا Phantomzeichner و کیدای شي ته نه داسې دا عکس البته کړی صرف دی. د کمپیوټر او خو د رسامۍ د کیدای وجه شي ده. خو دا سترګې چې ننوتلي دي کیدای شي دا معنا ده چې کمه مړۍ یا یو شی ورکړی دی، یو و ویټامین یې پکې کم وي. و کېدلی شي کیدای شي دا که اوس نه. د موږ ټولو لکه هغې وخت کې پولیسو مین دغه ټول دا تیوریانې وي که نه چې داسې به وي داسې به وي داسې به وي که نه. دې باره کې موږ د هغې تر دې وخته پورې دې باره کې هېڅوک هم هېڅ شي باندې نه پوهېږي، معلومات نشته ده. دوی صرف دا رسامي په کمپیوټر د شکل نه دا رسامي کوي، رسامان راغواړي که نه دا رسامي کوي او دغه عکسونه چې کوم د دې دغه کېږي نو دوی په هر دیوال باندې هغه کوم معلومات چې مخکې نه ویر کړي وو په هر دیوال په هر ځای کې دوی او هرې تاڼې ته د پولیسو د نیویارک کې خصوصا دوی دغه عکسونه لیږي او ټولو خبرونو کې هم د دې باره کې خبرې دي او هر څه باره کې دې باره کې خبرې دي که نه. پولیس د حد نه ډېر کوشش کوي چې د دې ماشومې مړی د دې ماشومې قاتل یا نفر یې راپیدا کړي چې چا داسې بد دغه کړی دی داسې کار کړی. ټولو خلکو نه پوښتنې کوي. د پوښتنو په وخت کې شپږ شپېته خلک تنه لکه دغه کوي وایي چې موږ والا دا ماشوم پیژنو. خو شپږ شپېته خلک شپږ شپېته نفره چې کوم دي هغوی چې زنګونه وهي لکه هغه ټولې زنګونه داسې دي چې یو هم پولیس له داسې صحیح معلومات نه ورکوي که نه. ځکه یوه بوس ډرایوره وایي چې دا ما په خپل بس کې مې مکتب ته بیولې وه. هغه یوه وایي چې زه مطمئنه یم چې دا یې ما د دغه د ما د ملګري چې هغه معتاده ده د هغې ماشومه ده. هغه خپل ماشومانو سره سم ډېر دغه ډېر کوي. خلک دې له زنګ هم وایي ځکه تو attention غواړي. دا هم کېدلی شي یو مریضي ده. توجه غوندې غواړي د پولیسو نه یا که نه چې یعنې یا لږ مهم وګڼل شي دغه وګڼل شي. زه مهمه یم ما یو شی ولیدلو او او کیدای شي بیا یو شی لیدلی هم نه وي او بیا زنګ وایي. او یا ډېر خلک دا دغه هم داسې کوي سم ډېر کېږي. او یا ډېر خلک داسې هم کوي که نه چې هغه عکس وګوري ذهن کې د داسې وي چې والله همدغسې تا په شکل باندې مې یو یا نفر ولیدلو. کېدلی شي داسې یو شی هم وي که نه. نو دوی شپږ شپېته نفره زنګ راوهي هغه شپږ شپېته نفره ټول لکه بې معنا دونه فایده بې معنی معلومات یې صحیح نه دي. پولیس حتی دغه کوم بکس چې چیرته جوړ شوی دی دا په ټکساس کې موږ ګوره یو څه کیسې لرلې. ټکساس کې یو فابریکه ده هغې 9 دغسې د یخ بکسونه جوړ کړي وو. هغه 9 بکسونه هم لکه کوم ځای کې چې خرڅ شوي هغه بیلونه یې چې دغه یي که نه هغې پسې پولیس ګرځي او خو لکه کوم کامیابي نه ترلاسه کېږي. دې کیس کې به واقعا سړی وایي چې پولیسو د حد نه ډېر کوشش کړی دی که نه. بعضو کې لږه غلطیانې ورنه شوي دي خو دې کیس کې رښتیا هم د حد نه ډېر کوشش کړی دی. بالاخره تقریبا داسې یو هفته وروسته لکه دې نه د دې دغه نه وروسته یو څو ورځې وروسته یو هفته هم وروسته نه یو څو ورځې وروسته یوه ښځه زنګ راوهي پولیسو ته. ښځه د پولیسو ته داسې زنګ راوهي چې د کور ټلیفون نه یا د موبایل چې شي نه زنګ نه راوهي د یوې غرفې نه زنګ راوهي. هغه غرفه کې چې هغه د روپۍ چې پکې اچوي که نه پخوا هغسې وو تلیفون منځ سله و هماغه هغې نه زنګ راوهي او غواړي چې نوم یې او چې شی خلکو ته معلوم نه شي لکه بې نومه پاتې شي. نو پولیسو ته وایي چې ما په 14 د جولای باندې لکه دا جلکۍ دغه سړی چې دا بکس را پیدا کړلو دا د یخ بکس چې را پیدا کړو دا په 23 د جولای باندې و که نه. په 14 د جولای دا ښځه وایي چې ما په ایندغې سړک باندې یو ښځه او میړه ولیدل چې هغوی دې طرف ته اول په پارک کې ښځه او میړه یا یو ښځه او یو سړی و تقریبا داسې 40 کالو و جګ جګ و او داسې تور غوندې رنګونه یې و داسې لکه مکسیکویان غوندې مکسیکان و مکسیکو غوندې خلک راښکاره کېدل لکه داسې و چې امریکایان یعنې نه و. او دوی منځ کې روان او یو خوا نه یو د بکس نیولی او یو خوا نه د بل نفر دا بکس نیولی و.
نو پولیس اوس دې باندې دغه شی پولیسو ته لږ ښه معلومات دي، ځکه پولیس اوس پوهېږي چې دا خلک یعنې امریکایي کوم ځای کې باید دا خلک وګوري او دا خلک چې دي د مکسیکو خوا نه دي. بیا هم ډېر زیات کوشش کوي خلکو نه پوښتنې کوي دغه کوي خو هېڅ درک یې نه لګېږي. نو پولیس دا ماشومه خپله دغه کوي دې کیسې ته د کولډ کیس نوم ورکوي او پولیس په خپل مصرف باندې په خپل دغه باندې یو ادیره کې دې دپاره یو د قبر لکه تخته ورته جوړوي او هغې باندې دې ته د بیبي هوپ نوم ورکوي. بیبي هوپ لکه مطلب امید د لاسه ورنکې چې یو وخت کې امید شته ده چې د تا قاتل را پیدا شي. د دې په مهم. هغې ښخولو ښه کې ښایسته نوم. د دې په ښخولو کې تقریبا 1500 خلک راغلي دي. هر یو ژاړي، هر یو یو ګل راوړی، دغه راوړی. ټول پوهېږي چې بیبي هوپ دوی نه پېژندله او بیبي هوپ دا نه پېژني، خو ټول راغلي چې د دې سره دغه وکړي او بیبي هوپ ته وایي چې ته تنها نه یې، موږ ته در نه سره مړه شوې خو موږ اوس در خو سره یو. سره. او پولیس د هی. دوی په کله چې ښخه کي نو د دې په هغه کې پولیس وایي ورته لکه داسې واده غوندې ورسره کوي چې ټول هغې پولیس افیسر هم ورسره وایي چې موږ یې تا قاتل دې را پیدا کوو، موږ خپل پوره کوشش کوو. او رښتیا همدغسې کېږي چې دوی اول دې کیسې ته د کولډ کیس نوم ورکوي، څنګه مې چې مخکې تکرار کړله، یعنې یخه دوسیه قاتل معلوم نه شولو او دا کیس بندوي. خو یو شی کېږي چې دا کیسه هر نوی پولیس اوس لکه اوس نن د دې نسل پولیسان تقاعد شول، دا کیس بل نسل ته ورکول کېږي، بل جنریشن ته ورکول کېږي که نه، چې مهم. هغوی دې کیس باندې دغه وکړي، څه ورته یې کار وکړي. مهم. یعنې هر یو نوی پولیس که راځي، که هغه نوي چې تربیه شوي یا یو بل ځای نه چې پولیس را تبدیل شوي، هغوی چې هر یو دې ځای ته راځي، هغوی دستي پوهېږي او په دې کیس باندې کار شروع کوي. یعنې دا یو نسل نه بل نسل ته دغه کیس ورکول کېږي چې کار ورباندې وکړي. او په مهم. هغې وخت کې دا قضیه چې شوې وه دا تقریبا 9 مړی و چې داسې شوی و او هغې وخت کې دغه منطقه چې وه دا ډېره داسې جنایتکاره یا داسې ښه منطقه نه وه، ډېر زیات داسې مهم. ناامنه وه، داسې شیان مشهوره ده خو. داسې شیونه لږ پکې کېدل. اوس بیرته راځو جولای 2014 کال ته. جولای 2014 یعنې 22 کاله وروسته د دې قضیې نه چې د اوله کې هغه بکس هغه د یخ بکس چې را پیدا شوی د ماشومې مړی چې را پیدا شوی و. یو دانه داسې دغه ګروپ داسې سپیشل یا خاص ګروپ چې هغه په پخوانیو دغه باندې څېړنې کوي که نه، پخوانیو کیسونه دا موږ د شیري کیس کې هم دا شی لرلو که نه، چې پخوانیو دغه راغلي ځکه ډي ان اے تخنیک اوس مخ ته لاړ دی که نه، هغې ګوري چې کوم شیانو کې خرابي راغلې، کوم شیانو کې دغه راغلې ده. نو یو خاص ګروپ کوشش کوي چې یو اخر ځل لپاره یو کوشش یو پروژه مخ ته بیایي چې که دې ماشوم دغه را پیدا شي، قاتل یې را پیدا شي. هغه داسې وي چې دوی هر څه معلومات چې کوم دي که نه، دغه ټول خو پخوا هغه نورو پولیسانو په ورقو باندې چاپ کړي وو، هر یو ځای کې یې ویر کړي وو، خبرونو ته یې ویر کړل، دغه ته یې ویر کړل. په دې قضیه کې پولیس همدغه کار کوي خو یو تغییر ورسره راولي، ځکه هغه دوی ته خو ویل شوي وو چې دا د مکسیکو خلکو خوا نه وه که نه، نو پولیس ځان سره وایي چې کیدلی شي دا خلک په سر نه په انګلیسي باندې پوهېدل نه، کیدلی شي دوی ځکه یې موږ اواز تر چا پورې نه دی رسېدلی. اوس مثلا که په چینایي باندې یو اعلان کېږي موږ خو ورباندې نه پوهېږو که نه، که هغه هر څومره مهم وي. نو ځکه دا خلک په اسپانوي ژبه باندې هم دغه معلومات په اسپانوي ژبه باندې هم نشروي او په مکسیکو کې هم نشروي. نو لکه یو په انګلیسي ژبه شو، په اسپانوي ژبه شو او دوی امید لري چې یو نفر به موږ له زنګ راووهي او موږ له به احوال راکړي. ډایرکټ په راتلونکي او دوی هماغه عکسونه چې هغه وخت کې رسم کړي وو، هغه عکسونه هم ورسره لکه لګوي او ښیي په تلویزیونونو کې په دغه کې او $12,000 جایزه هم لګوي چې کار چا دې کې موږ سره همکاري وکړله او مړی راته نفر یې راته وښایدلو، دغه یې راته راکړه ثبوتونه، نو موږ ورته جایزه ورکوو. ډایرکټ راتلونکې ورځ باندې ماسپښین داسې 2 بجو شاوخوا ده چې یو زنګ راځي. زنګ
زنګ کې یو ښځه ډایرکټ وایي چې الا په اسپانوي کې هلو لکه سلام، او اهم. دا ښځه انګلیسي خبرې نشي کولای او په اسپانوي ژبه باندې خبرې کوي. او دا ورته یو کیسه کوي چې د پولیسو د دغه مخ بیخي اړوي. پولیس د اول ځل دپاره داسې امید پیدا کوي چې موږ دغه کار وکړلو، لکه موږ خپل مقصد ته لکه ورو ورو روان یو، رسیږو، موږ طریقه هم صحیح ده. دا إمم. ښځه ورته یو کیسه کوي، ورته وایي خو ښځه ورته په دې شرط باندې دا کیسه کوي چې هغه ورته وایي چې زما نوم به نه ښودل کېږي، زه به مستعاره پاتې کېږم لکه بې نومه باندې، نه به وایي چې دا معلومات تاسو له چا دیر کړي دي. دا ورته کیسه کوي چې 15 کاله مخکې زه یوې بلې ښځې سره یو ځای وم او هلته مونږ کالي مینځل، ماشینونو کې اهم. دوبي لکه واش سالون چې دلته ورته وایي که نه. إمم. لکه هلته مې وایي داسې د کالیو مینځلو دغه دي، ماشینونه ډېر ایښي او هغې کې سړی هر څوک خصوصا مسافرین او داسې خلک دوبي فکر کوم په دغه کې ورته وایي، خو دوبي خو لکه څوک چې درته کالي مینځي ماشینونو کې کالي اچوي، محصلین هم دې شي نه ډېره استفاده کوي او کالي مینځي او بیا وچوي هم درته او ډایرکټ بیا ځان سره کور ته وړي، څوک چې کور کې ماشینونه نه لري که نه. إمم. نو دا ښځه ورته وایي چې زه د یو بلې مکسیکویي ښځې سره لګیا وم او دغه ته کالي په ماشین کې ور اچول او هغې ښځې ما له 15 کاله مخکې کیسه وکړله چې زه ډېره وړه وم او ما داسې مې واورېدل او داسې مې ولیدل چې ما خور ډېره وړه وه او په چا په مړی په بکس کې ننباسله، په د یخ په إمم. بکس کې ننباسله. نو وی هغې وخت کې ما وویلې إمم. چې دا ښځه هسې چټي یوتې بوتې لګیا ده، ماشوم په یخ بکس کې څنګه اوه! ځایږي؟ اوه! دا ځان نه اوس غواړي چې ځان مهم کړي یا داسې غواړي داسې دردونکې ځان کیسې ښیي، وکړي، آه. ځان ښیي. وی ما هېڅ توجه ورته ونه کړله. خو اوس چې دا کیسه په خبرونو کې مې واورېدله نو کیدلی شي دا کیسه تاسو سره کومک وکړي. او پولیسو ته وایي چې لکه معلومات دي، پوښتنه یې وکړئ، که کومک یې وشو که ونه شو هېڅ خبره نه ده. نو پولیس ډېر زیات خوشحالېږي د کیسې نه، دغه کېږي لکه مطمئنه کېږي او دې ښځې نه پوښتنه کوي چې تا له هغې ښځې چې تا له 15 کاله مخکې کیسه کړې وه، آیا تا له د هغې ادرس یا نوم یو شی درته معلوم دی چې موږ پوه شو چې څوک إمم. وه، څه رقم ته وه که نه؟ نو هغه ښځه ورته وایي چې ما له صرف دغه په یاد کې دي چې هغه مکسیکویي امریکایي ښځه ده، کله کله اهم. راځي هماغه سالون ته لکه راځي خپل کالي مینځي، خپل شیان په ماشین کې مینځي او کورنی نوم یې کاستیو دی. نو پولیس إمم. چې نور تلاش او دغه کوي، پوره نوم یې را پیدا کوي او پوره نوم د دې ښځې همدغه 15 کاله مخکې چې دغه کیسه کړې وي، د دې إمم. نوم میریبل کاستیو دی اهم. او د دې د ها. مور نوم چې بیا کوم دی، د مور نوم یې را پیدا کوي، هغه مګریتا کاستیو دی. ښه. نو که پام دي ما مخکې وویلې چې د بیبي هوپ ډي ان اے که نه، هغې وخت کې ډي ان اے، اوس 2014 کې خو ډي ان اے تخنیک نور هم مخې ته لاړ دی. دوی خو د بیبي اهم. هوپ هره پیره چې دا نوی دغه به راتلل چې دا مړی وګوري یا ریسرچ ورباندې وکړي چې څوک دی، مړی څوک دی، قاتل یې څوک دی، نو دوی به د بیبي هوپ مړی هره پیره راوباسلو. نو د بیبي اهم. ډي ان اے شته دی. دوی اوس د پولیس خو یو دم نشي کولی چې د هغې کور ته لاړ شي، ځکه دوی خو هېڅ ثبوت نه لري، چې شی هم نه لري که نه. څنګه یو چا کور ته لاړ شي ووایي چې یاره دا بیبي هوپ تا لور ده یا څه رقم ته ده. نو پولیس غواړي اهم. اول مطمئنه شي چې دا رښتیا واقعیت شته دې خبره کې که نشته دی. د دې دوی داسې کوي، دوی یو چل جوړوي، بیبي هوپ ډي ان اے خو شته دی. نو د دې مور کور ته د دې مور یو ورځ داسې خط لیږي، یو دفتر ته یو ځای ته یو خط لیږي او هغه خط لکه په خط چې قاطعي که نه، په لیاړو باندې هغه سرېښتهيي سرېښ هغه لاړې به هغه ژبه ټس کړې ده. دغه خط چې دی دا اوه! پولیس دومره راغلي، خیر دي. بیخي ډېر. لکه پولیس دې کیس کې ډېر دغه کار کړی دی. هغه خط پولیس راخلي او ډي ان اے خو بیخي د یوې پښې نه هم راوباسلی شي که نه، چې یو پښه دې د سر نه إمم. خطا شي. نو هغه لیاړو نه د پولیس د خط راخلي او ډي ان اے ټسټ کوي، ګوري چې ډي ان اے پوره یو شی دی د بیبي هوپ د ډي ان اے سره. آی مور یې پیدا شوه. د بیبي هوپ مور را پیدا شوله او پولیس هم خوشحاله دي چې یو ډېر غټترینه، یعنې بیبي هوپ بغیر د فامیل نه وه که نه، چې بیخي بېنومه فامیل یې بیخي ورک وي، را یا پیدا رزق نه شي. کېږم نه خو. نه داسې خو نه إمم. کېږي، خو چې یعنې بیخي را پیدا نه شي که نه.
نوم و إمم. نشان یې ورک شي. خو اوس مطمئنه شو چې مور یې راپیدا شوه، فامیل یې راپیدا شو. بس پولیس تصمیم نیسي ورسي د دې ښځې کور ته، یعنې د مارګریتا کاسټیو مور ته، د بیبي هوپ مور ته ورسي. اهم. مور ته ورسي اشپزخانې ته چې کله ورننوځي داسې تیاره غوندې اشپزخانه ده، وړوکی غوندې. هغې منځ کې یوه ښځه لګیا ده، اوږده ویښتان یې دي، ویښتانو کې لږ لږ سپین هم لګېدلي دي او نور داسې خړ داسې تورچکې غوندې ویښتان یې دي او داسې ګرد مخ غوندې لري. شاوخوا ته هغې طرف ته ډېر ماشومان ورنه راتاو دي، دا ټولې د دې ښځې لمسیان دي، داسې پخته سالې ښځه ده او دا لګیا ده، غواړي دیګونه په دغه باندې کیږدي. دې وخت کې پولیسو سره خبرې هم کوي او غواړي دیګ کیږدي، خپل لمسیانو ته ماړۍ پخه کړي. اهم. پولیس ورنه پوښتنه کوي چې تا بیبي هوپ دې پیژندله؟ لکه د دې دغه ماشومې عکس ورته ښیي او دې باره کې ورته معلومات ورکوي. دا ورته وایي، دا ډایرکټ ورته وایي چې انخیلیکا مړه ده. د بیبي انخیلیکا یې بیبي هوپ نوم دی. انخیلیکا د بیبي هوپ اصلي نوم دی. آه. او دا په دې دقیقه کې هر څه خطا کوي او چغې وایي چې ما بیبي، د ما لور، د ما وړوکی لور مړه ده او نور سم مې ډېرې چغې وایي، سم ډېر ژاړي، مخ ته لاسونه نیسي، داسې راښکاري لکه إمم. د اشپزخانې منځ کې کیني او ټول ورته سم حیرانه دغه کېږي که نه چې څه إمم. دغه شوي دی او دا داسې لکه زړه کې چې سم ډېر درد وي که نه چې ما وړه کوچ کې بچکه مې که نه ما انخیلیکا او ټوله ورځ یې دغه چغې وایي چې انخیلیکا مې مړه ده. داسې راښکاري چې دې هغه مالا اوس ژړا اړتي. اوس راته ته ژړا دلته شروع نه کړې. داسې إمم. راښکاري چې دې داسې یو تمه لرله، هغه پولیس داسې دغه کوي چې داسې راښکاره کېدله چې دې وی والله دا به ژوندۍ راشي، والله دا به ژوندۍ وي. خو یو دم داسې ناڅاپه چې ورته وویل لکه دې چې هغه تر ټولو بد امید یې چې لرلو چې هغه یې رښتیا شو، تر ټولو بد خوب چې کله وګورې هغه یې رښتیا شو. نو دا داسې کواکه چغې وایي، داسې ورخطا ژاړي، بې واکه شي یودم او دغه کوي. خو کله چې وروسته لږ دغه شي، ارامۍ ته راشي، طبع یې جوړه نه، خو ځکه بیخي خرابه ده، بیخي په سد نه راځي. خو چې کله لږ ارامه شي نو پولیس دې سره پوښتنه کوي، ځکه دا سوال ټولو له پیدا شوی دی چې ویلې دې د خپل ماشوم پوښتنه ونه کړله، ویلې ماشوم دې دونه وخت ورکېږي 22 کاله د دې کیسې نه تېر شوي دي، ویلې تا یې خپل ماشوم پوښتنه ونه إمم. کړله. نو إمم. دې کیسه باندې چې موږ هم پوه شو، موږ باید لاړ شو بیا د مارګریتا ژوند وګورو چې د هغې ژوند څنګه دی. ویلې دې دا اقدام یې وکړو چې دا پولیسو ته خبر ورنه کړي چې دې ماشوم ورک دی. مارګریتا إمم. چې کومه ده، مارګریتا په مکسیکو کې غټه شوې ده، په ډېر غریبه فامیل کې، لکه بیخي پیسې نه لرلې، غربت و، اقتصادي وضع د حد نه ډېره خرابه، بدبختي وه کور کې او دونه ښه وړکینتوب یې نه لرلو. کله چې مارګریتا د 20 کالو کېږي نو هغه 3 ماشومان لري. هغه پوه! 20 کلنۍ کې 3 ماشومان. نو هغه إمم. د هغې سړی چې کوم دی، هغه د حد نه ډېر ویل او ټکول کوي. مارګریتا او ماشومان د حد نه ډېر وایي. نو بالاخره مارګریتا وایي چې یاره زه دې دا واده ختمومه که نه، طلاق اخلي او رسي بېرته یې پلار کره کښېني. پلار کره کښېني، یو څونه وخت وروسته دا خینارو غمیغس پیژني. خینارو چې دی هغه د حد نه ډېر شراب څښي او دې سره واده کوي. سخت کار کوي و. دې سره واده کوي، إمم. دا په خینارو باندې سمه مینېږي. دې سره واده کوي او دې آی! ته هغې وخت کې دا لکه شراب چې وڅښي دې ته سم ډېر وال ډبول ورکوي که نه. خو ویلې یاره پرې داسې یو سړي له څه چې وایي. بس قسمت دا څه خو خبره. په زوره واده خو نه دی چې بل چا خو ورته نه دي ویلي چې دا واده وکړه. خپله یو سړی کولی شي چوز کړي او بیا هم یو سړی چوز کوي چې ویل ورته و ورکوي. خو دې باندې د پلار دوی د خوا نه ډېر فشار و که نه، ځکه دا یې 3 آه. ماشومان، هغوی هسې نه اقتصادي وضع ښه نه وه، إمم. دا 3 ماشومان یې لرل او هغوی ورته وویل چې ته باید اوس یو چا سره واده وکړې، دغه وکړې که نه، مطلب بوځې خپل کور إمم. ته د لاړه شې. او هغې وختونو إمم. کې خو دونه اقتصادي وضع د هیچا هم ښه نه وه، خصوصا مکسیکو کې خو بیخي خرابي وه. نو ځکه دا د خینارو سره واده کوي او هغه ورته وال ټکول هم ورکوي، خو دا وایي چې زه خیر ده، اوس خو نیستي او بدبختي ده، یو وخت کې به ښه ژوند راشي. 1985 کال کې دوی دواړه تصمیم نیسي چې د دې 3 ماشومانو سره لاړ شي امریکا ته، نیویارک ته خصوصا،
اول ته کار او ژوند او د شیانو باندې شروع وکړي. نو دوی چې د ښینارو د خپلوانو کره لکه د هغې د تره زامن او خاله لورګانو داسې تربورانو کره یې ورسي که نه. هغه دي 2 جلکیانې دي، 2 ښځې دي، یوه یې بلوینا نومیږي، یوه یې عرفان یې نومیږي او یو سړی دی د دې بلوینا ورور کونرادو. مهم. نو دوی ټول په ډېر وړوکي کور کې اوسېږي. هغوی هم دونه پیسه داره نه دي که نه، په ډېر وړوکي کور کې لکه 2 کوټې کور دی او دوی 15 غټان او 3 ماشومان په دغې کور کې اوسېږي. اوه. ډېر سخت حالت دی که نه. نو یو څونه وخت وروسته ښینارو او دغه مګریتا تصمیم نیسي چې خپل یو وړوکی کور ونیسي. دوی خپل وړوکی کور نیسي او داسې فکر داسې راښکاري چې والله اوس دوی باندې ښې ورځې راځي که نه. بلوینا د مګریتا 3 نور ماشومان هم پیدا کېږي او لکه د ښینارو نه یې 3 ماشومان پیدا کېږي. 3 لورګانې دي، یو لور نوم یې لاروسیتا دی، یو انخیلیکا دا اوس چې موږ دې باره کې خبرې کوو، او یو مریبل دی. نو ښینارو چې دی هغه هم په وخت تېرېدلو سره دوی خپل کور هم لري، خو په وخت تېرېدلو سره هغه هم ډېر زیات ویل ټکول کوي. ماشومان د حد نه ډېر وهي، ښځه وهي. بالاخره مګریتا چې ده دلته هم تصمیم نیسي چې یاره دا ویلو نه خو ښه ده چې بېل واوسېږم که نه. مګریتا د دې 6 ماشومانو سره د دغه نه بېلېږي. 3 یې مخکیني مېړنی و که نه، 3 د اوسني شول او بېلېږي ورنه او کډه کوي بل ځای ته ځي که نه. همغلته مګریتا هملته پاتې کېږي، خو ښینارو چې دی ښینارو کډه کوي خپل دغه له خپل هماغه د خاله یا ماما یا کاکا لور ته بلوینا کره کډه کوي او کونرادو ته ورځي. نو یوه ورځ ښینارو زنګ راوهي همدغه مېړه او خپلې ښځې ته لکه همدغه مګریتا ته وایي چې ماشومان ما کره راوله، زه غواړم ماشومان مې وګورمه. نو مګریتا چې کومه ده هغه ماشومان ځان سره د همدغه ښینارو 3 واړه لورګانې ځان سره مخکې کوي او وایي چې ښه اوکې پلار یې دی که نه، وبه یې ګوري، ملاقات به ورسره وکړي او بېرته به بیا راولمه. نو کله چې د دې کره بوځي بس ورځ ورسره تېرې کړي. ماښام کې مګریتا دا کیسه چې زه اوس تاسو ته کومه دا کیسه مګریتا خپله بیا لګیا ده پولیسو ته دغسې کیسه کوي. دا د مګریتا د خولې کیسې دي ټولې. نو ماښام کې غواړي چې دا خپل ماشومان راولي، خپلې لورګانې راولي. څنګه چې ځي ښینارو ته دروازه ورټکوي، هماغه بلوینا کره اوسېږي ښینارو. نو مېړه ورته دروازه لکه لیاره ورته بندوي او ورته وایي چې ته ایما ماشومان مانه نشي اخیستلی او ورکه شه چېرته چې ځې، او په مخې ورته لیاړې ورته کوي که نه چې ځه لاړه شه نوره، زه درته ماشومان نه در کوم، ایما لورګانې دي ایما سره پاتې کېږي. او هغه ماشومان ورنه دغه کوي. دا په دې وخت کې کوشش کوي هغه 4 کلنه لاروسیتا نوم یې چې دی هغه یوه وړکۍ لور ورنه داسې راکش کوي په زوره باندې، یوه دانه ورنه راخلي که نه. یعنې مریبل او انخیلیکا دوی سره پاتې کېږي، د پلار سره پاتې کېږي. دا نور کور ته ځي او دغه کوي څه ورته وایي، نور هر وخت کې کوشش کوي چې راشي دغې کور ته دورې وهي، ګوري چې خپل ماشومانو ته غږونه کوي دغه کوي. یو ورځ بیا راځي دروازې ټکوي دغه کوي. په دې وخت کې بلوینا ورته دروازه خلاصوي، دا د مېړه د تره لور یې ورته دروازه خلاصوي، ورته وایي چې دا نورې تا ماشومان نه دي او ځه لاړه شه نور دلته رانشې. یا داسې خلک هم شته ده. نو بس ایسته دروازه ورته ورباندې وربندوي او نور دا ځي خپل کور ته. بله ورځ ته دا خبرېږي لکه دا خو دوامداره هغې کور ته ورځي دورې وهي که نه. بله ورځ ته دا خبرېږي چې ښینارو، بلوینا، کونرادو ماشومان اخیستلي دي او تري تم شوي بیخي بل ځای له یې کډه کړې ده او هېڅ ادرس او هېڅ شی هم نور نه دی معلوم. نو دې ته هېڅ نه وایي. کېدلی شي دا یې دې دپاره کړي چې د خپل نه پوهېږمه بدله ورنه واخلي د خپلې ښځې نه یا سړی دا یې خپل زور دی چې یا زه فکر نه کوم چې دا نورمال خلک دي او دې لپاره یو ریزن شته چې داسې کړي دي ځکه خره ته نه داسې کار کوي. او پولیس ورنه پوښتنه کوي چې ته ویلې بیا نو دې وخت کې پولیسو ته لا نړلې تا به پولیسو ته ویلي وو. دا ورته وایي چې ما په ډار. ډار هو
ځکه په مکسیکو کې پولیس چې دی هغه ډیر زیات رشوت خواره غوندې دي داسې دغه در سره نه کوي همکاري در سره نه کوي نو زه څو دغه نه ډارېدلم یو دې نه ډارېدلم چې دغه به راشي پولیس به ما سره همکاري ونه کړي دلته بله دا کیسه وه چې پولیس به لکه دغه به وکړي د دې دپاره چې ما ماشومان ویر کړل او داسې ده ته مې دونه ډېر وخت مې صبر وکړو پولیسو ته لاړم پولیس به راشي ما به م ونیسي دې نه م ډارېدم ځکه یې مالته إمم. نور ماشومان هم دي او بل دې نه ډارېدلم چې که پولیس خینارو ونیسي او بېرته یې راخوشي کړي خینارو به بیا راشي ما نه به بدله اخلي بیا به مې دا نور ماشومان هم راته ویل ټکول به ویر کوي او ما به هم دغه کړي مړه به مې کړي چا خبره سم ډېر ډارونه داسې چې دي م. تنها ماغزه کې دي م. رښتینو ژوند کې دونه سخت شی به نه کېږي. زه نه پوهېږمه چې نور وطنونو کې څه رقم دي خو جرمني کې زه داسې یو ټرسټ لرمه پولیس کې زه پوهېږمه چې یو شی کېږي زه پولیس له څمه او خلک چې بل څوک لایک بدرون کوي was heißt denn بدرون داسې bedrohen؟ اخطارونه چې ورته ور کوي او هغه به راپرې وایي چې پولیس له مړه شي یو شی ښه شی نه کېږي به نور هم بدېږي نوره کیسه هم بدېږي داسې هغه بل باندې داسې دروغ جوړوي او نو دروغ دروغ فشار لایک لاندې راولي فشار لاندې راوړی بیا خلک فکر کوي ښه پولیسه چې اوس رښتیا لاړ شمه به هېڅ فایده نه کوي خو دا چې باندې ځي نه وګوري چې ته خپله فشار لاندې نه وې کیدای شي بل رقم ته اکټ دې کول به کیدای شي هو د پولیس له تللی او ځکه دا غټه خبره نه ده د امریکایي یا جرمني په حساب پولیس له لاړ شي چې ماشوم څوک درنه اخلي او خپل ماشوم دی خو دا بس دې کار کې دغه کوي او پولیسو ته نه ځي ځکه پولیسو باندې د وړکینتوب نه اعتماد او باور یې ورباندې نشته مکسیکو نه که نه دا خو مکسیکو کې په ډېر سخت حالاتو کې غټه شوي او د هغې ځي پولیس هم ښه نه دي او په امریکا کې هم د دغه شیانو دا کومې نقطې مې چې مخکې وې د دې د لاسه دا پولیسو ته نه ځي مګریتا چې دا بالاخره یو بل سړي سره واده کوي لکه دریم واده کوي کنه یو بل چا باندې مینېږي او د هغه سره نوي ماشومان را پیدا کوي نوی ژوند شروع کوي دریم سړی دی نه بسېږي سړي او ماشومان او بس دریم ځل چې واده وکړي اته کاله وروسته د دې کیسې نه کنه لکه د دې خلکو اته پته ارڅ غایب شو کنه ورک شول اته کاله وروسته ورته یو څوک کنرادو په نوم باندې زنګ راوي کنرادو اماغه د خینارو د ترسوی دی کنه هغه ورته زنګ راوي او ورنه پوښتنه کوي چې غواړي ماشوم دی نو دا ورته وی چې وی ویل نه نو دوی یو ملاقات ځای خوښوي او وی چې ښه صحیح ده زه راځمه دغلته او کنرادو راځي خو د یو ماشوم سره او دا د 11 کلنه مم. میری بل تنه ده یوه مهم. ورسره ده نو دا ورنه لارې چیرته ده چې کنراد ورسي صبر وکړه کنه ته ورخطا کېږم کنرادو ورته وی دا د کنرادو نه پوښتنه کوي چې انخیلیکا چیرته ده کنرادو ورته وی چې هغه مړه شوه نو دا وا ښځه چې ده دا مګریتا چې ده دا هیڅ پوښتنه نور نه کوي ورنه دا وی چې کیدلی شي دا په زړه کې داسې امید لري چې کشکې کنرادو کیدلی شي کنرادو به یې ما لور خرڅه کړي او ما له اوس هسې وایي چې هغه مړه شوې ده او چې ما لور غټه شي یو ورځ به خامخا ما له راځي مهم. دا داسې یو کیسه ده لکه ازړه له چې دروغو تسلي ورکوي دا نور هیڅ نه غواړي چې پوه شي چې هغه داسې نه غواړي چې وایي که دې وی که ما دغه کړی وی کنرادو نه مې پوښتنه کړې وی چې ویلې مړه شو څنګه مړه شوله کیدلی شي کنرادو ما له کیسه کړې وی او هغې کیسه یې زه داسې اماده نه ومه چې واورمه خپل مهم. ذهن مې ورته نه و آماده کیدلی شي کله کله داسې کېږي اوس لکه ایما پلار د خدای وبښي هغه چې کله مړ شوی و که نه نو هغه اصلي مړ و خو موږ له ټولو ویلې موږ له به چا څنګ راویلو چې نه ژوندی دی اوس ورسره خبرې کوي اوس ورسره خبرې کوي او رښتیا ما هغې وخت کې فکر کولو چې پلار مې رڅي هغوی وی چې خارجېږي بیګا له رڅي سبا له رڅي ما یې رښتیا فکر کولو چې مم. بیګا له مې پلار رڅي کور ته که نه او داسې زړه له تسلي ورکوي باوجود د دې نه چې هغه ذهن دی تا د ډېرو خطرونو ډېرو شیانو نه دی دغه کوي که نه محفوظه دې ساتي یو دم درته داسې صدمې نه دې محفوظه ساتي د ذهن دا دغه خو یې که نه سم دا افغاني کلتور کې ما پر داسې لږ سخت درته ښکاري چې داسې bad emotions چې دي لکه اوس د احساساتو سره مړه چې چې وي لوبې او کوي که نه داسې
چې یو چاته خو څه خبره نه کوي او پرېږدي چې دا پروسس د څخه شروع شي. د خفګان. دواړه پرې د خفګان پرېږده لږ چې د څوک خفه شي. ځکه هره پرې ورته وایي یا کیدای شي وګوري، کیدای شي بیرته جوړ شولو، بیرته مریض مړو نه بیرته ویښ شولو چا خبره او دا خبرې ورته ما کوي چې اوس اله دستي داسې خبرې ورسره وکړلې، اوس مې ورسره کیسې وکړلې، رڅي بګاله ولې دغه داسې دي. کوي؟ ځکه زه فکر دا کوم خو هغه خلک هم داسې بد مطلب یې بد نه دی، خو دا نه دا دونه مې ښه نه اورېدل چې راځي. نه، مطلب نه، یې زه بد دی پوهېږم. خو شان د دې نه غټ دی و لکه چې فایده وي. و د تاوان یې ډېر رسېږي که نه، تاوان یې داسې رسېږي. إمم. اوس ما دغه کیسه تر اوسه یاده نه ده وتلې که نه، که غوڅ راته ویلی وی که نه چې یاره بس الله امر ده ټول خلک مړه کېږي دغه کېږي که نه، پلار دې مړ شوی دی دغه شوی، إمم. نو کېدلی شي هماغه یو صدمه یې ته دغه کوي. خو دې احساس سره چې ته ټول وخت کې ژوند کوې او ټول دغه یو څو ساعته یي، خو هغه به دونه اوږدېږي چې هغه درته وایي چې ودرېږه ژوندی دی اوس راځي، او بیا ته د هر یو سترګو له ګورې، د هر إمم. یو تندي له ګورې چې هغه څه رقم ته دی، خفه دی که نه دی خفه، ته به باید هر یو نفر ته، هر یو آواز ته إمم. ګورې که نه. نو دا ډېر سخت دی. نو دې وخت کې د مګري تامین دغسې کوي، هېڅ پوښتنه نه کوي، هېڅ دغه نه کوي، هغه صرف دا امید لري چې کشکې خینارو د ما لور خرڅه کړې او اوس یې ما له بانه کړې ده چې هغه مړه شوې ده، او ما لور چې کله غټه شي انخېلې کا به خامخا ماله رسي. إمم. نو دا معلومات و صرف د دغه معلومات و د مګري ته د خولې معلومات و، خو دې اوس پولیسو سره دونه کومک ونه کړلو. ښه اوس مریبل او انخیلیکا چې د پلار سره لاړ و، اوس مریبل د باره کې څه وایي که نه، چې د هغوی وړکتوب د هغې نه بعد څه رقم ته شولو. مریبل کور ته پولیس ورځي، دې وخت کې دا د 25 کالو ده او خپله 3 ماشومان لري. نو مريبة. او د انخیلیکا خور فو. تقریبا 25 کالو ده، 3 ماشومان لري او مریبل ورته کیسې کوي چې د وړکتوب د حد نه ډېر سخت تیر شوی دی. نو هغه داسې تیر شوی دی چې هغه وایي چې کله چې پلار مې موږ د مور نه واخیستلو که نه، کډه یې وکړه بل ځای ته بلوین او کنرادو کره پاتې شولو، نو پلار د دې تری تم شو، پلار یې څي د هغې نه لږ وروسته یې پلار ورکېږي، تر اوسه پورې پلار نه دی راپیدا شوی، تر اوسه پورې پلار یې نه مور نه ماشومان پټوي، یو ځي له وړي او بیا خپله تښتي. خپله تښتي، نه یې مور نه یې پولیسو ته معلومات ورکړه، نه خپلوانو له یې چا. هوښیار کنځلې مې مور او پلار نه مې چې زده کړي دي هغه مې اوس زړه کې د کاشکې ټولې ویلې وکړه. وای. دلته یې اوس په تیزه ونه کې. إمم. نو وی پلار مې ورکېږي، تری تم مړی او ژوندی هر څه ورکېږي، هېڅ دغه نه کوي او ماشومان دواړه د بلوینه کره پرېږدي. بلوینه دونه ډېر ظلم ماشومانو باندې کوي، بلوینه ټوله ورځ کار کوي او ماشومان د ورېځې خوا نه په دروازې د لاستي پسې یا د چوکیګانو پسې په زنځیر باندې غوندې تړي چې دوی د لکه یخچال نه سپي ماړۍ غوندې. روانخلي، لکه سپیانو غوندې. مړۍ پسې خپه ده چې ماړۍ د چاټي. یخچال نه په خپل سر باندې ماړېګانې او شیونه روانخلي. او لکه دوی هېڅ نه د ماشومانو زه هېڅ په دې باندې نه پوهېږم چې ویلې دوی بیا ماشومان دای ساتل ویلې خپلې مور له نه ورکول څه شي دپاره څو ورسره. خلک داسې پکار دي چې نور خلک باندې ظلم وکړي بیا خپله خوشحاله وي. مردار خلک دي نو داسې خلک. نو بلوینه ماشومان شپې کې چې کله ناوخته د کار نه راځي، دوی له هغه کنډکې منډکې ماړۍ چې اضافي شیونه چې پاتې هغه دوی له په ځمکه وراچوي. بلوینه بلوینه مریبل چې ده او انخیلیکا چې ده، هغوی د ځمکه په یخه ځمکه باندې ویده کېږي د شپې کې، او یو درسخان پلاستیکي درسخان دی، هغه د دوی بړستنه غوندې ده، کمپلی ده، هغه په ځان باندې راچوي د شپې کې چې څه ملي. نو دا د دوی ژوند دی. کله کله د دوی کور ته کانرادو چې دی هغه هم راځي، هغه په دغلته د بلوینه د کور سره نږدې یو رستورانت دی، هغلته د دا کاسې ماسې مینځي او کله کله چې ناوخته پورې کار وکړي نو بیا راځي د بلوینه کره شپه کوي. نو بلوینه چې ده د ماشومان د حیواناتو غوندې ساتي، خو دې کیسې نه اوس بلوینه نه ډېر معلومات څوک نشي اخیستلی، ځکه بلوینه یو څونه وخت وروسته یو څو کاله مخکې د دې کیسې نه چې اوس پولیس د دوی نه پوښتنه کوي که نه، بلوینه مړه شوې ده، بلوینه ژوندۍ نه ده، ځکه مرداره. هغې نه پوښتنه نشي کولی. نو مریبل نور هم کیسه کوي، وایي یوه شپه ما بیخي په یاد ده، هغې شپه کې زه راجیګه شولمه چې ومې کتل چې د ما خور د ما په څنګ کې نشته ده، موږ یو ځای په اشپزخانه کې په ځمکه ویده کېدلو، په لوڅه ځمکه سیمټو باندې، او یو شپه راجیګېږم چې ګورم خور مې نشته ده، خور مې نشته ده، خو دهلیز نه ماله داسې اوازونه راځي، د یو ښځې اواز دی او د یو د سړي اواز دی،
او اهم. دواړه داسې خبرې کوي لکه وایي چې پکې ورننه باسه، زور یې کوه ورکې ورننه باسه. او هغه بل ورته وایي چې نه إمم. پکې ځایېږي. وایي چې إمم. دغسې خپک خپک اوازونه راځي او نور یو شی داسې درز غوندې کوي لکه یو شی چې رابند کړي په زوره باندې دغه کړي او نور إمم. هر څه چوپه چوپتیا کېږي. مریبل وایي صبۍ کې راجیګه شولم، ګورم چې ټول نورمال خبرې کوي. انخېلیکا نشته دی خو هېڅوک یې په غم کې هم نه دي چې انخېلیکا ویلې نشته. انخېلیکا چی شوه؟ ورکه شوه، مړه شوه، ژوندۍ ده، چېرته إمم. ده؟ هېڅوک هم نه کنرادو د هغې پوښتنه کوي او نه بلوینا یې پوښتنه کوي، هېڅوک یې هم نه کوي او لکه فکر کوي هر څه نورمال دي. نو هېڅوک هم په کیسه کې نه دي. اوس راځو 2014 کال ته که نه، موږ خو 2014 کال کې یو. اوس راځو او دې نه مخکې مریبل چې ده هغه پولیسو ته وایي چې دې چا باندې شک دی چې چا اواز دی اورېدلی دی او هغه دی د کنرادو اواز. په 11 یعنې 11 د اکتوبر 2014 کال کې یو سړی د پولیسو مخې ته ناسته چې سترګو یې تورې تورې حلقې کړي دي، تکه تور ویښتان لري او داسې ستړی غوندې دی، سپین یې خنقاک یې اغوستلی دی او تکه تور بریتونه لري او د پولیسو مخې ته ناست دی او پولیس غواړي د نه بیان واخلي. اوله کې خو کنرادو په نوم باندې دا سړی وایي کنرادو خوارس چې زه سرنه مریبل زه سرنه انخېلیکا څوک ده؟ ژوندۍ وه ده؟ لکه زه خو یې بیخي پېژنمه نه. اوله کې خو بیخي منکرېږي او کله چې بیا ورو ورو پولیس ټکی په ټکی باندې که نه داسې کار کوي، قدم په قدم باندې ورسره خبرې کوي، کیسې ورسره کوي. نو یو وخت کې دا به وایي چې و پېژنمه یې، هغه یې موږ کره اوسېدله، اوله کې چې خینار و د هغه ښځه راغلې وه موږ کره یې ژوند کولو، دا دواړه خویندې وې ورو ورو شیان یې ور یادېږي. نو 12 ساعته دوی دوامداره لګیا یې کیسه کوي. ویښه یې که ژوندۍ یې که مړه یې؟ ژوندۍ یمه جنۍ. ژوندۍ ودې ښځه دې مړه ښورومه کړي حساب وکړه. او داسې غلې راته کېناستلې اوس ودې ښورومه. اورمه کیسه دې اورمه. ښه زه پکې ډوبه شولې. نو اهم. 12 ساعته دا سړی ناست وي، پولیس ورسره ټکې په ټکې کیسې کوي، خو دا اوله کې ډېر زیات منکرېږي او دغه کېږي. بالاخره دا وایي چې و اوله کې وایي چې تنها د بلوینا سره بلوینا سره اوسېدل او دا و او هغه و که نه ډېرې بانې کوي. بانې. او بالاخره دا دغه کوي څه ورته وایي کیسه کوي چې څه شی شوي وو په هغې شپه باندې. دا وایي چې په 1991 کال کې دا تقریبا د 13 کالو سړی و. نو وایي اهم. چې زه یو ورځ نشه ومه او د خپل کار نه راغلمه. کار نه چې راغلمه دهلیز کې مې چې وکتل نیمه شپه وه ټول ویده وه. دهلیز کې مې د کور وکتل چې انخېلیکا کېدلی شي تشناب ته به تلله خو انخېلیکا راوتلې وه. ده سترګې په انخېلیکا باندې لګېږي. دا انخېلیکا د لاس نه نیسي او خپل کوټې ته یې بیایي. لکه هغه نور ډیټایلز کې به اوس موږ خبرې نه کوو، هغه دقیق خبرې به اوس موږ نه کوو، خو دونه دغه دی چې دې باندې دا جنسي تجاوز کوي که نه. جنسي تجاوز کوي. کله چې انخېلیکا کوشش کوي چې ځان خلاص کړي او چغې ووایي نو دا ورته په مخ باندې یو بالښت د کېږدي. لاس یې مړ کړو. دا بالښت ورته په مخ باندې کېږدي او هغه دې سره د هغې نفس بندېږي او ساه یې بندېږي، مړه کېږي. کله چې دا ګوري چې دا مړه شوله نو دې په ځای چې دا پولیسو ته زنګ ووهي دا خپلې خور ته خرې له زنګ ووهي. ناولې بلوینا ته زنګ ووهي. بلوینا راکوزېږي او دې په ځای چې خپل ورور پولیسو ته ویر کړي یا پولیسو ته یې په راپور دغه کړي، دا وایي ډایرکټ د ورور سره دا کومک کوي چې دغه د یخ باکس چې دی که نه دا راخلي او دا ماشوم کلک تړي، داسې تړي لکه ماشوم چې کله پیدا کېږي د مور خېټه کې چې وي که نه داسې قاطعي او په پړي باندې کلک تړي. هغه د شپې اوازونه که نه چې و چې دغه دی څه ورته وایي کلک ورکې یا زورې باسه که نه او ځایږي. نه ځایېږي. نو دوی په دغې باکس کې چې دی دا ماشوم ننباسي او دغه کوي څه ورته وایي
بکس ورباندې تړي او په سبا باندې ټوټلی کښته کړي. خطا کوي، د موټر نه یې خطا کوي. دغه هماغه کیسه هم موټر دغه نه کوي. موټر نه کوزیږي نه. یو ځای کې اچھا خو دوی اه؟ موټر نه کوزیږي نه. و یو ځای کې هغه اوله کې خو ښځې ګواهي ورکړې وه چې یو ښځې یو سړي یو بکس لاس کې و که نه، هغه داسې و چې دوی ګرځېده چې دا چېرته خطا غوندې کي دا بکس که نه، یو ځای کې خو یې په ښکاره باندې په پارک کې نه شو کېښولی. بیا دوی د موټر نه کوزیږي هم نه، دا بکس خطا کوي. دغه هغه کیسه راپویوي چې دا بکس ویلې داسې نیمه غوندې خلاص و، که نه هغه چې په زوره د موټر نه په رفتار کې خطا کړی، د بکس سر نیمه غوندې خلاص شوی غوندې دی. نو بس دا پولیسو ته دا دغه ورکوي او وایي چې لکه ما نه دا دغه وشولو که نه. نو دې وخت کې د 4 ورځې وروسته د دې نه چې ده دا بیان یې خپل ویر کړلو که نه او ویې منله چې دا ما مړه کړې ده، ما دغه کړې ده. د نیویارک ټایمز یو مشهوره اخبار دی که نه، مشهوره رسنۍ ده، د هغې یو خبرنګاره ډېره زیاته مشهوره دی، خصوصا دغه جنایي یا د محکمو د کیسونو دپاره هغه دغه ده که نه. نو هغه راځي او د ده سره انټرویو کوي. هغه داسې خبرنګاره ده چې هغې ډېر مجرمین چې په ناحقه باندې نیول شوي وو یا محکمې ورته سزا ورکړې وه، هغې بچ کړل د دې دغه نه که نه. هغې لکه صحیح ثبوت یې راوباسلو، صحیح دغه یې وکړل، بې ګناه خلک یې د سزا نه بچ کړل. نو هغې خبرنګارې ته دا سړی وایي چې دا کنرادو ورسره خبرې کوي او هغې خبرنګارې ته وایي چې زه خو پولیسو مجبوره کړلمه، ما خو اصلا دا مړی خو ما نه دی کړی، خو پولیسو زه دونه والټه کولې راته راکړه لکه په زوره یې ما باندې دا بیان دغه کړلو چې زه په زوره باندې بیان ورکړمه. نو هغه حیرانه کېږي چې دا څه رقم. هغه وایي چې د انخیلیکا چې ده، انخیلیکا په یو ورځ باندې د زینې نه راخطا کېږي او مړه کېږي او ایما خور بلوینه ما له زنګ راوویلو، زه هغې وخت کې کار کې وم، بلوینه ما له زنګ راوویلو ما په موبایل باندې چې داسې انخیلیکا د زینې نه راخطا شوه او مړه شوې ده، اوس کومک وکړه ما سره چې زه څه وکړمه. او وایي زه لاړم، ما مې غوښتل، هغه زما خور وه، ما غوښتل چې خپلې خور سره مې کومک وکړمه او انخیلیکا مې راواخیستله، په بکس کې مې ننباسله او لاړلو، ختم کړله. یعنې هغه داسې وکړل چې هغې ټول ملامتیا په بلوینه باندې ور واچوله او ټوله ملامتیا یې واخیستله په پولیسو باندې ور واچوله. نو کنرادو چې کوم دی، هغه د دې شي نه دی خبر چې هغلته موږ اوله کې وویلې چې یو خو دې باندې هغه ډي ان اې را پیدا شوې وه، د بل چا ډي ان اې هغه طب عدلي کې معلوم شوی و چې دې باندې تجاوز شوی و، ډي ان اې ورباندې را پیدا شوې وه او دا د زینې نه راخطا کېدل دا خو ټول معلومیږي چې سر د کومه ډوکې خرابه دی، کوم ځای مات شوی، کوم ځای زده شوی دی، دا یو شی هم په دغه کې نه راوځي. په طب عدلي کې داسې معلومیږي چې دا چا خفه کړې ده، په ستوني باندې یا په مخ باندې ورته چا بالښت یو شی ایښی ده، داسې معلومیږي په طب عدلي کې. نو خو خینارو وایي چې نه، زه د ډېر زیات فشار لاندې راوستلم او ځکه زه اوس دا دغه کوم، اوس غواړي چې یو رقم ته ځان بچ کړي. خینارو البته دې شي نه هم ډار شوی دی، په د امریکا په جیلونو کې یا کېدلی شي نورو جیلونو کې هم خدای دې ورنه وساتي، داسې وي چې څوک چې ماشوم سره زور زیاتی کوي که نه، هغه مجرمین د حد نه ډېر هغه خپل هغه نور بندیان چې وي هغه هم ډېر د بندي له په بده سترګه ګوري که نه، والټه کول په بند کې ورته ویر کوي. نو خینارو هغه یو څونه وخت چې لږ جیل کې تیر کړی دی، خینارو نه کنرادو، که څو ځلې مې خینارو ویلی هغه کنرادو درته ما پر ټول نومونه یو زور کې غلطېږم. کنرادو چې کوم دی هغه څونه وخت چې جیل کې تیر کړی، نو اوس شله دی چې نه ما دا زه پولیسو د خپل دغه لاندې راوستم، تاثیر مې اوس لاندې. غواړې په غوسه کې که نه خو ته اوس څه فکر کوې چې پولیس به دا کیسه څه رقم ته ثبوت کړي چې نه موږ دا تا باندې فشار او بوج مې نه دی در باندې، موږ در باندې بوج نه دی راوستلی. تا په نظر دوی څه کوي؟ Ja, DNA, ja, Kamreki, ja, Geständnis. بیان یې که نه، کمره د صحیح بیان خبره یې. وکړله.
په هغې وختونو کې دغه خاص ګروپونه چې کوم وو چې پخواني دغه څېړي که نه پخواني دوسیې، پخواني قضیې څېړي، هغوی داسې وو چې إمم. په د نیویارک تقریبا په هر یو دغه کې اوس هم داسې دی د امریکایي لکه موږ هغه شري دغه کې دې که پام وي هغې کې عکاسي کړې وه. عکاسي کړې وه، هغه ټول بیان عکاسي إمم. شوی و. امریکا کې دا دغه دی چې مجرم نه چې ته بیان اخلې باید صوتي یعنې د خبرو او تصویري اواز دواړه ثبت شي. تصویر إمم. هم باید وګورو چې یعنې هغې کې دغه بیرته ملامتیا رانشي چې یاره پولیس ما باندې ظلم کړی، پولیس راباندې دغه کړی دی. یعنې د اهم. نیویارک په ډیریو تاڼو کې داسې هغه بیان اخیستلو کوټې چې کومې وي، هغې کې ټولو کې دا کمرې کمرې شته دي. دی که نه، میکروفونونه کمرې شته دی. خو دغه د پولیسو تاڼه چې ده دې کې چې د دې کنرادو نه بیان اخیستل کېږي، دې کې دا شی نشته، دې اهم. کې دا کمرې نشته دی. یعنې ولې؟ مخکې تا خو ویل چې پولیسانو دې پره سم کار وکړو، دا خو سم کار نه خو دی. دې کې لکه وې 2014 کې هغې وخت کې دونه دغه نه و، اوس وخت کې ډېر مخ ته لاړ دي که نه. پولیسو خو سم کار کړی دی، خو اهم. دې کې لکه کمی غوندې یا د پولیسو کمی دی یا هر شی چې دی که نه، 12 ساعته پولیس دې نه بیان اخلي، 12 ساعته وروسته کنرادو اماده کېږي او وایي چې زه دغسې کیسه شوې وه او مخکې مې چې وکړله، خو د دې کیسې نه تصویري دغه یې شته نه یې صوتي شته دی که نه. نو اهم. دغه وی څه ورته وایي بالاخره صبحي کې شپه تېرېږي، په سبا باندې یوه وکیله راځي د یو تخنیکر سره او هغه کمرمین سره، هغوی راځي بیا هغوی د ده عکاسي کوي که نه. چې کله عکاسي اهم. کوي نو هغه محکمې مخې ته د دې په ځای باندې چې د 12 ساعتو فلم ولګېږي، د 2 ساعتو فلم ورته لګوي دغه کوي. ها، ها. نو فلم إمم. نشته دی که نه، نو ځکه کنرادو چې دی هغه مطمئنه دی هغه ټوله ملامتیا اوس په پولیسو باندې وراچوي. هغه وایي چې پولیسو ما زه دغه کړم، زه بې ګناه یمه بیخي. خو دغه کېږي څه ورته وایي دا دې وخت کې ډېر ویل خوري زندان کې هوپفully. نه، اوس د محکمې او د دغه ټول دغه چې کوم دی که نه، ځکه پولیس یو خوا نه سم ډېر خوشحاله دي، هغوی وایي چې همدا مجرم دی، بیان یې ورکړی دی، موږ 100% مطمئنه یو. خو دغه دا شی دی چې هېڅ داسې شواهد نشته دی که نه چې دغه یي. دغه دا شی دی هغوی هغلته یو نابلده ډي ان اې را پیدا کړې وه که نه، ډي ان اې را پیدا کړې وه په د هغه مړي ځي کې. خو هغه ډي ان اهم. اې دوی کله هم هغې وخت کې ټیسټ نه کړله، صحیح داسې دغه یې نه ها. کړله که نه. إمم. کنې اوس به ډېر اسانه وي چې هغه ډي ان اې د ما دې ډي ان اې مزویله سره و. یې معلومه کړې وی. إمم. هغه ډي ان اې دوی په هغې وخت کې کله هم ټیسټ نه کړله چې هغې ثبوت معلومه شي او پاتې شي که نه، لکه په دوسیه کې پاتې شي، بیا به ډېر اسانه وی. نو هغلته هم پولیسو نه غلطي شوې وه. هغلته یې صرف ویې ګڼله چې تا ویله چې پولیسان دې پره صحیح کار کړی خو دی. ډېر لکه ډېر آسونه دویمه غلطي او ده. دویمه غټه غلطي. نو بالاخره اوس پولیس دې باندې دغه دي چې ښه شواهد نشته دی، محکمه خو شواهد مني، باید ثبوتونه وي، شواهد وي. ها، اوس د محکمې سترګې، د پولیسو سترګې ټول هغه خبرنګارې ته دي کوم چې ده سره مصاحبه کړې ده. ځکه هغه اهم. خبرنګاره ډېره معتبره ده، ډېره ښه خبرنګاره ده، دغه ده. نو اصلي داسې دی چې کوم خبرنګاران چې په امریکا دغه کې د دغه سره مصاحبې کوي، د مجرمینو سره مصاحبې کوي، هغه یعنې داسې دغه غوندې وي، هغه صرف هغه خبرنګار کولی شي هغې شیانو باره کې خبرې وکړي که هغه مجرم ورته اجازه ورکړي که نه. یعنې په خپل سر باندې اجازه نه لري چې محکمه کې د ده په خلاف باندې ثبوت شاهدي ووایي یا یو شی ووایي. اهم. نو محکمه اوس لکه هغه د هغې خپله خوښه ده، که غواړي ووایي که وی نه وایي که نه. اوس محکمې دې ته اول امر یې وکړلو چې راشه ته شاهدي ووایه، دغه وکړه. نو د دې هغې ویله نه. هغې وویل چې نه، د هغې دفتر وویلې چې نه، نه یې کوو. یا ځکه هغه چې لاړ شي بیا خلک فکر کوي چې زه چې هر شی ورته وایم هغه به ټوله دنیا ته وایي. آفرین این دغه نه. خبره ده. نیویارک ټایمز ویلې چې یا کسفه. إمم. منګه دغه باور خرابېږي د خلکو په منځ کې که نه، یا دا شی بیا منګه نه خلک کوو. مونږ له نه ارځي او کیسې مونږ له نه کوي چې مونږ اوس ګریشت له ځو، محکمې له لاړ محکمې شو. له ځو. بالاخره ستره محکمه وایي، هغلته یو قاضي ناست دی، هغه وایي چې د دې ښځې بیان، د دې خبرنګارې بیان چې کوم دی، هغه لکه د دې دوسیې کیلي غوندې ده، چې هغه بیان ورکړي، یعنې موږ دوسیه بیخي حل کېږي، هغه چې کومې خبرې اهم. وکړي. نو ستره محکمه امر کوي چې دا ښځه باید، دا خبرنګاره باید دغه وکړي، راشي او خپل بیان ورکړي.
نو دې وخت کې دغه ډېر نیویارک ټایمز ډېر غوسه کېږي. هغه وایي چې یعنې د رسنیو ازادي هېڅ نشته دی او باید داسې نه وي. موږ ډېره غندو د دوی دغه فیصله چې دوی داسې غلطه فیصله یې کړې ده. خو دغه له هېڅ رڅي نه چې دا ښځه راشي بیان ورکړي، ځکه چې 15 کاله وروسته یې دې نه چې دغه ونیول شي، دا کنرادو چې نیول شوی دی د مړ کېږي. 12 د نومبر 2013 کال سهار وخته هغه مړ کېږي. د هغه په خېټه په کولمو کې سرطان و او خدای دې ټول دې ځان کې سره دا سرطان کیسه راکړي یعنې خدای. هېڅ په رسمي شکل باندې کنرادو مجرم ونه بلل شو چې ووایي چې یاره محکمه فیصله وکړي چې تا دا جرم کړی دی، دغونه سزا درته درکوو. په رسمي شکل باندې دغه تر اوسه پورې بند نه شولو دا کیس. لکه د ما بند شو. دنیا کې د خو سم ډېر ویل خوړلي دي د زندان کې. و دا په ښایسته هغلته سزا زندان کې هلته خو به بیخي خدای دې کېدای شي وکړي چې ډېرې ورته یې ور ویلې. کړي که نه. نو پولیسانو هغه دوی ته د انخیلیکا ته یې چې کومه د قبر تیږه جوړه کړې وه که نه، هغې باندې اوله کې بیبي هوپ نوم یې لیکلی و، ځکه یې د خپل اصلي نوم نه و معلوم. وروسته ورباندې هغې باندې یو نوم اضافه کوي، هغه د انخیلیکا کاستیو نوم دی. او پولیس رښتینو دې نوم یې. وخت کې رښتیانو نوم یې ورباندې اضافه کوي. او دې وخت کې پولیس لکه خوشحاله دي چې موږ خپل هېر سې دغه پوره سالفه کړلو. هو خپل هغوی وایي شی چې چې موږ کولو. مطمئنه وو با وجود د دې نه چې محکمې کله هم سزا وانه وروله که نه، افیشل لکه افیسیل دغه رسمي توګه باندې دغه کیس بیخي بند نه شولو، خو موږ مطمئنه یو چې همدا سړی و. ته څه فکر کوې؟ یا هلو ما تا خو ټول ډېرې دعاګانې خیرې ورته وکړله چې وکړلې، دا 2 نه خیرې. نه دعاګانې مې دې له وکړله چې ویل او خوړلي دي. او دې ته خیرې وایي. نه دې ته دعاګانې دې کړي چې خیرې چې ویلې خوړلې دا ښه ده. دا خیرې دي، سم خیرې دي. ښایسته ډېر 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 ویلې خوړلي دي. وال به یې ځکه زه هم فکر کومه چې هغه او خو دغه ځکه نور د څوک خو بیان نشته. سره څه رقم تم چې وویلې که نه، هغه تجاوز کیسه سر نه دې سره نه جوړېږي چې دا وایي چې د زینې نه راخطا شوې وه، او بل لا مخ باندې چې دروغ وایي. دغه وایي او مخ باندې چې بالښت ورته ایښی و که نه، دم دا کیسه هېڅ یې ونه کړله. یا اسې چټي لګیا دی، دروغ آه. وایي. هسې ولې مې نور هم په غوسه خیر کوې؟ نوره به دې نه په غوسه کوم چې ما له اوس سوال رانه کړې. نو دا یې موږ کیسه وه ګرانو، ډېره سخته کیسه وه. د موږ خو اوله کې هېڅ وارننګ ویر نه کړلو که نه، چې څوک هغه یو نفر چې لرو هغې له به موږ خپله وارننګ ویر کوو، میسج شخصي میسج به ورته لاړ شي، ځکه یې دې هغه اول سر یې ډېر لږ دغه غوندې دی، څوک یې چې نه شي اورېدلی که نه. د ماشومانو مړې کیسې. او خو هغه دا به زه خپله شخصي به هغه نفر ته ووایم. او نور دای موږ کیسه وه، خدای دې وکړي وای اورئ، خپلو ملګرو ته، خپل دوستانو ته موږ معرفي کړئ او موږ پادکاسټ ور ولېږئ. ته څه شی ویل لرئ نه که نه؟ خو دونه کیسې نشته. نه نه دا کیسه به داسې پرېږدو. دا کیسه موږ باید اول خپل هم دغه معلومات او دا شیونه چې دي دا موږ خپل هم باید اول هضم کړو، چې خبره سخت وه. نو په الله باندې م سپارو، ښه وختونه بس تر بیا ښه پورې شپه. تر بل دغه پورې. د موږ شپه دی، تاسو نه پوهېږم تاسو به هم شپه وي. که شپه کې مو واورېده شپه هم په خیر، که ورځ کې مو واورېده ورځ هم په خیر. او موږ سره په یوټیوب کې، فیسبوک کې، انسټاګرام کې او ټیک ټاک کې د څوک دی ماما دی کې را سره ملګري شئ. او په الله م سپارمه تر بل قسمته پورې. خدای پامان. بای بای. ښه بای بای، شپه. ښه شپه.